ها د ورور سوال کړی دی وایي زمونږ یو خپلوان دی چې هغه چا نظره کړی نو یو کس خواله ورغی نو هغه ته وایي چې تا باندې د بد نظر اثرات دي نو یو کاڼی وله ورکړو چې دا به په جیب کې ساتي او بیا څه وخت بعد ته بیا راشه ځکه چې دا خو قصه داسې مختصره نه ختمېږي که نه ته به ځې راځې څه وخت بعد چې بیا موږ ورغلو نو یو کاغذ یې وله ورکړو چې په هغې کې څه منترې لیکلي دي چې موږ پرې نه پوهېږو لاندې لیکلي دي چې یو دعا یې لیکلې ده په آخر کې چې الله دې حفاظت وکړه اوس موږ د دې تعویض نه ځان خلاصول غواړو یعنې د تعویض ختمول غواړو په څه طریقه چې موږ له نقصان رانه کړي جواب اول دا خبر یاده کړي نظر لګېده حق دي په دې موږ په خپلو ځایونو کې ښه تفصیلي بحث کړی نظر لګېده څه دي حق دي تر دې چې حدیث کې رسول وسلم وایي چې زما د امت ډېر خلک به د بد نظر د لاسه مري به ځکه روایت کې راځي چې بد نظر د الله په اذن سره انسان قبر ته رسوي اوښ په تیلې ته رسوي بد نظر ګوره ډېر یو نقصاني شی د الله دې موږ د بد نظر نه وساتي یعنې ما په خپله داسې مریضانو مبارکې سمې لیدلي سمې اورېدلي ښه د ثقه خلکو نه چې د بد نظر د لاسه بیمار شوی دی د الله په اذن هر څه چې کېږي د الله په اذن سره کېږي بیمار شوی دی خلک ډاکټرانو بوله هغوی په ده باندې کینسر بیماري ده اخر کې مړ شوی الله دې موږ د بد نظر نه او د جادو او د کوډو نه او د پیریانو د انسانانو د شرور نه وساتي بیا دا جیب کې کاڼي ایښوده او تعویضونه دا ناروا دي او حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی عقبه بن عامر رضی الله عنه وایي زه په رسول وسلم پسې کسان راغلي لس کسانو بیعت یې کو د رسول وسلم سره به بیعت کو چا چې به اسلام قبول کړو هغه به بیعت وکړو نو نهو بیعت وکړو د یو سره یې ونه کړو صحابه کرام یا رسول الله بایعت 9 وترکت هذا نهو سره دې بیعت وکړو دا یو دې پرېښو رسول وسلم ورته ان علیه تمیمه د په غاړه تعویض دی نو هغه د لاس داسې وردن کړو غاړې ته هغه تعویض یې پرېښو ویشلو فبايعه نو رسول صلی الله علیه وسلم بیعت وکړو بیا وایي من علق تمیمة فقد اشرک چا چې تعویض په غاړه کړو د شرک وکړو بل حدیث کې داسې راځي چا تعویض په غاړه کړو الله دې د ده مراد نه پوره کوي او د ده مراد نه پوره کېږي یو حدیث کې داسې راځي ومن تعلق ودعا چا چې ودعا ځوړنده کړه ودعا څه ته وایي دا یو کاڼی به یې د دریاب نه راواغېستو او هغه به یې دې غاړې ته اچولی وایي چې د بد نظر نه به بچ شو دلته اوس فایده یاده کوي بله که تعویض کې صرف قرآني آیات او دعاګانې پکې نو دا حرام دی د حقیقي قول مطابق دا حرام دی او که منترې پکې پیریانو ته پکې رامدد شي مړو ته چغې غیر الله ته چغې نو بیا خو شرک ته وریاذ بالله بیا خو د کفر درجې ته رسي څنګه به د دې نه ځان خلاصوي خلاصول څنګه کټې کا او ختمې کا ګوره کله داسې چې یو شي کې غوټې اکثر دا جادو کې دی چا باندې جادو شی که نه د غوټې ورکړي نو دا غوټې به کولاو کړي بیا که څه شی تا ته میلاو شو که نه نو هره برخه د بل نه جدا کا بیا که سیزې وکړه ګزاري چې که چېرته په دې څه جادو کړی نو چې د جادو هغه اثرات څه شي هغه ختم شي حدیث کې راځي د زید بن ارقم رضی الله عنه روایت دی او امام نسائی راوړی دی چې یو یهودی کس به د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راتو دغه کس خبیث په رسول صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو جادو شوی و که نه مدینه کې لبید ابن الاعصم هغه داسې جادو نه څنګه چې په عامو خلکو کېږي روایت کې راځي چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم په خیالاتو یې اثر کړی نور اثر خو په هغه نشي کولی ځکه چې پیغمبر د دین بیانوي نو یو کار به یې کړی و غیر به تي چې دا ما کړی دی یا به نو کړي غیر به تي نو داسې به ورته ښکارېده چې دی کړی به دغه اثر یې پرې کړی او دا الله غوښته حکمت پکې دا چې امت دا مسله یې زده کړي رسول صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف ډېرېدو او یو څو ورځې پې دا تکلیف یو حدیث کې داسې راځي عایشه رضی الله عنها وایي چې 6 میاشتې تقریبا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف و 6 میاشتې بیا هغه 2 ملایک راغلي 2 فرشتې راغلي یو یې د سر خوا کې کېناست بل د پښو خوا کې اگر کیسه موږ نورو ځایونو کې ذکر کړی نو هغوی هغه ځای وښو چې دا جادو د پلاني انصاري یو صحابیت کو چې د هغه په باغ کې یو کوی دی پای کې پروت دی نو جبریل علیه السلام راغی هغه د معوذتین رسول صلی الله علیه وسلم ته وښو دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا په ځان ډېر وایه او بیا ورته وایي چې یهودي په تا سحر کړی د پلاني کوی کې پروت دی نو علي رضی الله عنه ولې کړو
علي رضی الله عنه چې ذکر لاړم د کوی د اوبو تکې زیړې شوي دغې نه دغه جادو راواغستو چې هغې کې غوټې وي غوټې ورکړې دا د جادوګران غوټه ورکوي بیا به کې چوف کوي غوټه ورکوي چوف کوي نو رسول الله وسلم ورته امر وکړو چې یو غوټه دې کولاوهه او آیت پې وایه یو غوټه کولاوه او آیت پې وایه یو غوټه کولاوه او آیت پې وایه او چې څنګه هغه غوټه کولاواله د رسول الله وسلم د جسم سپکېدو غوټه کولاویږي جسم برابري غوټه کولاوي جسم سپکي تر دې چې الله ورته رخصت ورکړو مقصد د خبرې دا شو چې کله درته پته ولګېده چې جادو شوی د پلاني ځای کې پروت دی روایله ښه پوره یې کولا وکړه چې هغه جادو بېکاره شي که تعویض دی کولاوي که هغه کاغذ وشته راوشته که سیزي که ګزاري که سزي کې خښې هر څه چې ورسره کړي او یو خبره ته دا ذکر کوم نه یېرېږي به څه خبرې نه چې څه چل به راسره وکړي او که دا یېره دې زړه کې وه بیا موحد پوره نه یې لکه اوس ته یو سړي له قینچي ورکړي چې یاره دنه تعویض پرې کوه او شونډې وچي یو دغه او دیم بار په توحید باندې تقریر کوي تعویض هېڅ نشي کولی تعویض داسې او تعویض داسې نو ته ولې لا سره پرېږدي ته خو تعویض ته نشي کولی په خپل رب مضبوط یقین ساتي په خپل رب مضبوط ایمان ساتي ها خو دومره پکار دی چې ښه پوره طریقې سره حل کړی شي ولې چې اثرات کې چې کوډې منترې جادو سې کړي چې هغه بلکل څه شي ختم شي